نن به درته دوې مسلې بیان کړم. یوه دا د جمعې د ماپښین څخه مخکې چې کوم 4 رکعات سنت کیږي او بعد کې چې کوم 4 رکعات سنت دي 2 رکعات سنت دي، په دې سنتونو کې د جمعې ماپښین یادول ضروري دي او کنه دي. او بل مسله چې کله د انسان ته زکات ورکړي، چاته زکات ورکړي، هغه زکات کې بیرته رجوع کولای شي کنه شي کولای، یعنی هغه زکات پیسې بیرته واپس جن اخیستلای شي کنه شي جن اخیستلای. دا اولی مسله جواب دا دی چې کله د جمعې د ماپښین کم سنت ته اراده وکړي، نو په سنتو کې د سنتو په نیت کې د جمعې وخت یادول، د جمعې ماپښین یادول دا پکار دی چې انسان دغه کې یاد کړي. یعنی نیت کوم زړه خلاص منځ کوم 4 رکعات سنت د جمعې د ماپښین سېسلو کچېری نه وایي هم پروا نه لري، خو چې یاد کې ښه خبره ده. او بل چې کله ته یو چا ته زکات ورکړي، د دې مطلب دا دی چې دغه پیسو مالک ته دغه کس جوړ کړي. اوس تا دپاره دغه جایز نه ده چې ته بیرته ورته ووایې چې د زما پیسې واپس بیرته ماته راکړه. نو په زکات کې انسان رجوع نشي کولی، د شریعت په نظر کې دا ناجایزه دی چې کله چا ته زکات ورکړي نو د دیشي مالک ته هغه کس جوړ کړي. دغه یو دیني مسلې دي، تاسې ضرور در سره شیر کړئ. جزاکم الله خیرا.